السلام علیکم دوستانو، نوین الحق یو ځل بیا زبردست توپ اچونه وکړه او لوبډله یې بریالۍ کړه. افغان چټک توپ اچوونکي نوین الحق یو ځل بیا د انګلستان په ویټالیټي بلسټ سیالۍ کې زبردست توپ اچونه ترسره کړه او خپله لوبډله یې بریالۍ کړه. هغه په پرونۍ لوبه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د ویټالیټي بلسټ سیالۍ کې پرون لیسټرشایر د ناټینګمشایر سره لوبه ترسره کړه چې لیسټرشایر لومړۍ توپخانه ترسره کړه. په ټاکل شویو 100 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 180 منډې وکړې. د لیسټرشایر لپاره لیویس هیل 19 بن مایک 90 او ویان ملدر 20 منډې ترلاسه کړې. همداراز نوین الحق هم په 4 توپونو 7 منډې ترلاسه کړې. د ناټینګمشایر لخوا نه لوک فلیچر سمیت پټیل او سټیون ملانی 2 لوبغاړي وسوځول. د 180 منډو په تعقیب د ناټینګمشایر ټوله لوبډله په 19.4 اورونو کې د 123 منډو په جوړولو سره وسوځېده چې لیسټرشایر د 40 منډو په توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه. د ناټینګمشایر لپاره هیلکس هیلز 55 او سمیت پټیل 12 منډې وکړې. د لیسټرشایر لخوا نه بیا نوین الحق په 3.4 اورونو کې د 40 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي وسوځول. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.